د ننګرهار ولایت بهسود ولسوالۍ د ګردي کڅ سیمه او له ښځو او ماشومانو ډک هغه کور چې د پاکستاني پوځ په هوایي برید کې 11 غړي ووژل شول. د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي برید د شپې ناوخته ناڅاپي وشو چې د کورنۍ د غړو د مرګ ژوبلې ترڅنګ یې هستوګنځی هم په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی. کوټو کې بس منډې رامنډې مولې تیاره و نه ښکاره کېدو. دې خوا مې خپله ښځه او بچي مې و هغې ته مې تاسو مه ووځئ هغه مې ځان سره راوښکل. دا ښځه دا چمان مې تر ټول لرې کړه. دا ترور مې را په شا کړله چې بار راووتم. دلته مې زوی بار په بله کوټه کې پروت هغې ما پسې غږ وکړو چې پلاره دلته راشه زم زخمي یم. هغې نه مې دا چمان په خپل لاس لرې کړل. مشر زوی مې و نو هغه مې چې ته لرې کړو هغې ته مې لاسونه وړی هغې لاس مه راوړه زما دا ټول بدن مات کې قلار قلار مې دیزې ته راوسته. ترور مې دیزې ته راوسته. دا دغه مې خپل بچي مې دلته راوسته. بیا ټول وړي دي نو پته نه لګي 15 دانې لکه چې پکې پاتې وو او 22 کسان وو. د دې سیمې اوسیدونکي د پاکستاني پوځ د مکررو بریدونو د غندنې ترڅنګ په طالبانو غږ کوي چې د پاکستان د دې اقداماتو پر وړاندې غلي پاتې نشي. بیګا تقریبا 12 بجې وي چې دغسې یوه پیښه وشوله. دغه سړی چې د غریب کار سړی دی د یوې ډلې سره تړون نه لري او خپله غریبي کوي خپل ژوند کوي. خو چې موږ څه وخت کې رالو دغلته چغې وي دغه پاکستان چې موږ سره څو ځله دغسې بېګناه خلک زموږ شهیدان کړي دي بېګناه خلک زموږ ځورولي دي. دغه بیګا چې کومه پیښه شوې ده د ګردي کڅ په کلي کې دغه خلک بېګناه خلک دي یعنې دهقانان دي ملکیان خلک دي خپل روزګاري خلک دي دوی هېڅ د چا سره کوم تړاو نه لري. ورته مهال د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال وایي برید د شپې ناوخته شوی او 11 کسان پکې وژل شوي دي. پاکستان د خپلو داخلي ستونزو د پام اړولو څخه چې هلته مخالفې ډلې فعاله دي. څو ورځې وړاندې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې ډېر غټ بریدونه وشول. هره ورځ هلته عملیاتونه پر دوی باندې کېږي د دې دپاره چې خپل د ملت و خپل د خلکو پام واړوي او خپله ناکامي پټه کړي. دوی پر افغانستان باندې برید او یرغل کړی دی. تېر ځل هم داسې یو واقعه او پیښه شوې وه. پاکستاني پوځ تېره شپه د ننګرهار د بهسودو خوږیاڼیو او غنیخیلو ولسوالیو ترڅنګ د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ هم هوایي بریدونه وکړل خو تر اوسه یې د تلفاتو په اړه معلومات نه دي خپاره شوي.